ستا د کلي AC ستا د کلي DC ستا د کلي SHO ستا د وطن گورنر ستا د وطن MNA ستا د وطن السلام علیکم مرګو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کلیپ را سره وګوره ډېر حقیقت خبرې کړي دي او مخکې سره د خپلو ملګرو سره لازم شیر کړئ ستا د کلي AC ستا د کلي DC ستا د کلي SHO ستا د وطن گورنر ستا د وطن MNA ستا د وطن سیاستدان دروغ وی زناګانې کوي هلکان ګرځي قتلونه کوي مظلومانو باندې ظلم کوي رشوتونه اخلي مولا نومې نه درځي که ویلی نشي مولا څه ویلی نشي که پیسې درته میلاو دي مولا خبره ولې اتفاق دی ولې نه راځي د الله قانون په دې ملک یو کالو نه نشته مولا صاحب ولې د یو حکمران نوم تا وانغسته 100 کاله کیږي د الله قانون لاندې او د لاډ میکالې قانون برا مولا اتحاد دی نه راځي هغه کفر نه دی خلق وجلی کیږي دا کفر نه دی خلق تړلی کیږي دا کفر نه دی او الوګان اسمان ته ورسېدل خلق خودکشي کوي دا کفر نه دی درو خلق ثواب ګڼي دا کفر نه دی رسول الله خلق الله ګڼي دا کفر نه دی امام بخاری خلق خدای ته ورساو دا کفر نه دی دا تا گنج بخش باندې شرک کیږي دا کفر نه دی قبرونو ته ښځې ځي دا کفر نه دی هلته بدکاری کیږي دا کفر نه دی هیره منډۍ کې ظلم و کفر و شرک و زنا کیږي دا کفر نه دی پېښور د بدکاری نه ډک شو دا کفر نه دی د هلکانو معامله په عروج ورسېده دا کفر نه دی مولا صاحب ستا په جومات کې ستا مولا څه وکړل د لاهور شاخسانې دې وګوره د قاریانو شاخسانې دې وګوره په بخاري د پاسه بدکاریانې وشوې قرآن د پاسه وشوې مولا اتفاق دې رانغې غوسه نه شوې خلق دې تیار نه کړه مړو ته دې خلق نه که تیار فساد نه جوړوي د مولا نه علاوه او د بل افسر نوم نه اخلي چې کله مفتی منیر شاکر حق خبره وکي د قرآن خبره وکي د محمد مصطفی خبره وکي ستا مری هم وپړسیږي ستا سترګې هم سرې شي ته غوسه هم شي ته یې نوم هم اخلې والله د ټولو نه لوی بېدینه تی